بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر میر علي سادات یم او غواړم چې د ټي وي پریزنټیشنونو د سلسلې څخه کیس نمبر 695 چې عبارت له سپټیک شاک څخه دی ګرانو ډاکټر صاحبانو ته په داخل د افغانستان کې په پښتو ژبه وړاندې کړم. د یادونې وړ ده چې دغه پریزنټیشنونه د ډاکټرز فار افغانستان د ویب سایټ، فیسبوک او یوټیوب د لارې کتلای شئ. باید وایم چې دغه پریزنټیشن یو ځل مخکې د محترم استاد محمد اکرم بابوري لخوا په دري ژبه ژباړل شوی او د ډاکټرز فار افغانستان د ویب سایټ، فیسبوک او یوټیوب د لارې خپور شوی و. خدای دې وکړي چې دغه جالب او مهم کیس د ګرانو ډاکټر صاحبانو د توجه او استفادې وړ وګرځي. د تاریخچې او شکایت له نظره یوه 34 کلنه میرمن چې د فامیل لخوا د شفاخانې عاجل خونې ته په داسې حال کې راوړل شوه چې د تیرو 40 ساعتونو څخه را په دېخوا ورته تبه، د نفس تنګوالی، اسهالات او استفراقات پیدا شوي دي. د فامیل د وینا له مخې نوموړې مریضې ته د نفس تنګوالی د سهار د 2 بجو راهیسې زیات شو، نو په دې خاطر دوی تصمیم ونیو چې نوموړی مریض د شفاخانې عاجل خونې ته راوړي. د پاس میډیکل هیستري له نظره نوموړې مریضه تقریبا 10 کاله کېږي چې لوپوس نیفرایټس لري او تقریبا 6 کاله کېږي چې هایپرټنشن ورته پیدا شوی دی. دغه مریض د اندوکارډایټس یو لوحه بخوا هم تیره کړې وه. د پاست سرجیکل هیستري او د الرژي هیستري له نظره کوم خاص مشکل نه لري. د فیملی هیستري له نظره د نوموړې مریضې عامه سیستمیک لوپوس نیفرایټس لري. د سوشل هیستري له نظره دغه مریضه تقریبا 15 کاله کېږي چې د ورځې د 1 قوطي سیګریټو څخه استفاده کوي، البته الکول او ډرګز یا مواد مخدر نه استعمالوي. هغه دواګانې چې دغه مریض ورڅخه استفاده کوي عبارت دي د پریډنیزولون 40 ملي ګرامه په ورځ کې د یوې میاشتې را په دېخوا، هایدروکسي کلوروکین 200 ملي ګرامه د خولې د لارې په ورځ کې یو ځل د تیرو 8 کالو راهیسې، مایکوفینولیټ چې امینو سپریسیو دی 1 ګرام د ورځې 2 ځله د تیرو 2 کالو راهیسې. د ریویو اف سیستم له نظره بغیر د هغه اعراض څخه چې په تیرو سلایډونو کې ذکر شول دغه مریض نور کوم خاص مشکل نه لري. د فزیکی معاینې له نظره نوموړې مریضه یوه ځوانه میرمن ده چې په تنفسي ډسټرس کې قرار لري، یعنی د تنفس ریټ یې 32 یعنی ټاکیپنیک ده. د فشار اندازه یې 3/45 یعنی فشار یې ښکته دی او د زړه ضربان یې 115 دی. د نوموړې مریضې د اکسیجن اندازه د اتاق په هوا کې 80% یعنی ښکته ده. د فزیکی معاینې په اساس د سږو په دواړو طرفونو کې کریپیټیشن اوریدل کیږي او د سفلي اطرافو په معاینه کې په دواړو طرفونو کې اوزایما لیدل کیږي. د دې څخه اضافه په فزیکی معاینه کې نور څه نه لیدل کیږي. د نوموړي مریض په چیسټ ایکس ری کې په بایلاترال یعنی په دواړو طرفونو لوور زونز کې انفلټریټس لیدل کیږي. همدارنګه په دغه مریض کې مینر فیشورز هم معلومیږي او چون د زړه د ښي طرف سرحد یا رایټ کارډیک بارډر اوبلیټریټ شوی یا د منځه تللی دی. دا په دې معنی باندې چې د نوموړي مریض د سږو په رایټ ساید میډل لوب کې انفلټریشن موجود دی. همدارنګه په چپ طرف کې ریتروکارډیک یا د لیفټ لنګز لوور لوبز انفلټریشن هم موجود دی. د دغه مریض په الکتروکارډیوګرام کې بغیر د ساینس ټاکیکارډیا څخه نور څه نه لیدل کیږي او زموږ او ستاسو په تشخیص کې کومک نشي کولی. د لابراتواري معایناتو له نظره د نوموړي مریض په سی بي سی کې هیموګلوبین 9.3 هیماتوکریت 28 یعنی دغه مریض انیمیا لري. د کیمستري معایناتو له نظره دغه مریض هایپونټریمیا لري یعنی د سودیم اندازه 1.1 کمه ده. د بایکاربونیټ اندازه په دغه مریض کې 14 یعنی ښکته ده او د بیوین اندازه پورته او د کریاتینین اندازه هم پورته تللې. د دغه مریض ټروپونین مثبت دی. د میتابولیکي معایناتو له نظره د دغه مریض د البومین اندازه 1.9 یعنی ښکته ده. د دغه مریض لاکټیټ پورته تللی او د ال ډي ایچ اندازه هم پورته ده یعنی 612. همدارنګه باید په یاد ولرو چې د نوموړي مریض د سی بي سی د ډیفرنشل له نظره نوموړي مریض بنډیمیا لري یعنی د بینډز نیوټروفیل اندازه 55 ده چې پورته تللی.
وروسته په عاجل خونه کې دغه مریض وضعیت خرابېږي، یعنی مریض ته ریسپیریټري ډسټریس پیدا کېږي. د ډاکټر لخوا ورته انټوبیشن صورت نیسي او بیا د وینټیلیټر سره کنیکټ کېږي او دغه مریض په میډیکل آی سی یو کې بستر کېږي. د عاجل خونې د ډاکټر د اسسمنټ له نظره دغه مریض ریسپیریټري فیلر او کمیونټي اکوایرډ نمونیا لري. په دغه مریض کې باید لوپوس نمونایټس، پلمونري هیموراج او اکیوټ رینل فیلر رول آوټ شي. لکه څنګه چې په مخکینی سلایډ کې ذکر شول، د عاجل خونې د ډاکټر لخوا نوموړي مریض ته پلان نیول کېږي چې د هغې له رویه دغه مریض په میډیکل آی سی یو کې بستر کېږي او مریض ته وینټیلیټر منیجمنټ په سی ام وي موډ کې شروع کېږي. یعنی دغه مریض ته لو ټایډل والیوم او پلټو پریشر باید د 10 سانتي متر ایچ ټو څخه ښکته وساتل شي. چون دغه مریض فشار ښکته دی، باید مریض ته په زیاته اندازه وریدي مایعات ورکړل شي او که چېرته د هغې سره نتیجه ورنه کړي نو مریض ته باید وازوپریسرز دواګانې هم شروع شي. دغه مریض ته باید سټیراید یعنی سالمیډرول 1 ګرام په ورځ کې د 3 ورځو دپاره او د هغې څخه وروسته 125 ملي ګرامه سالمیډرول هر 8 ساعت وروسته مریض ته ورکړل شي. دغه مریض دپاره چیسټ سی ټي سکن توصیه کېږي، البته د کانټراسټ څخه بغیر. د مریض دپاره پان کلچر اجرا کېږي، یعنې د مریض یورین، بلډ او سپوټم کلچر ته لیږل کېږي. همدارنګه دغه مریض یورین انټیجن د لیجیونیلا دپاره معاینه کېږي. د مریض دپاره براډ سپیکټرم انټیبایوټکس شروع کېږي، یعنی لینیزولایډ البته د ګرام پازیټیو او ام آر اس ای په خطر، میروپینم د ګرام نیګیټیو په خطر او لیوفلوکساسین د اټیپیکل انفیکشن په خطر مریض ته شروع کېږي. د نوموړي مریض په ارتباط د نفرالوژي، روماتولوژي او د جی آی کنسلټیشن اخیستل کېږي او د ډي وي ټي په خاطر ورته پروفایلاکسس شروع کېږي. که دغه مریض چیسټ سی ټي سکن ته متوجه شو نو لیدل کېږي چې د مریض د رایټ لنګز میډل لوب او د لیفت لنګ لوور لوب په واضح شکل کانسولیډیشن لري. که څه هم نوموړي مریض ته تقریبا 3 لیتره نارمل سلاین په بولس شکل باندې ورکړل شول، خو بیا هم د نوموړي مریض فشار ښکته دی، یعنی هایپوټینسیو دی. نو په دې خاطر نوموړي مریض ته لیووفیټ شروع شو چې لیووفیټ د نارپینفرین څخه عبارت دی. د لیووفیټ په ورکولو سره سره د نوموړي مریض فشار پورته ولاړ نه، نو په دې خاطر نوموړي مریض ته وازوپریسین شروع شول، البته په 0.02 یونټ پر 1 دقیقه کې. د ارټیریل بلډ ګاز انالایزز د نظره نوموړی مریض یو سیویر اسیډیمیا لري، یعنی دغه مریض په ریسپیریټري او میتابولیک اسیدوزیس کې دی. باید په یاد ولرو چې کله مریضان په سیویر اسیدوزیس کې وي، د الفا ریسپټورونه چې د هغوی وظیفه د وازو کنسټریکشن دی صحیح وظیفه نشي اجرا کولی، نو په دې خاطر مریضان په هایپوټنشن کې پاتې کېږي. دغه اسیدوزیس د اصلاح لپاره نوموړي مریض ته سوډیم بایکاربونیټ ډریپ ورکول کېږي. که چیرته د سوډیم بایکاربونیټ په واسطه باندې د نوموړي مریض اسیدوزیس اصلاح نشي، دا په دې معنی چې نوموړي مریض ریفرکټري میتابولیک اسیدوزیس لري، نو باید هیموډیالایزز ورته صورت ونیسي. په دغه وخت کې د مریض چیسټ ایکس ری تکراریږي او لیدل کېږي چې د نوموړي مریض ای ټي ټیوب په خپل ځای کې دی او دغه مریض فعلا ای آر ډي اس یا ملټي لوبر انفلټریټس لري. که څه هم دغه مریض ته په زیاته اندازه مایعات ورکړل شو او همدارنګه وازوپریسر دواګانې هم ورته شروع شوې، خو بیا هم دغه مریض په ملټي اورګان فیلر کې دی او د مریض ادرار کم یعنی اولیګو یوریا لري. نو په دې خاطر تصمیم ونیول شو چې نوموړي مریض ته رایټ هډ کتیتر یا پلمونري آرټري کتیتر پاس شي ترڅو د مریض پلمونري کپیلري ویج پریشر معلوم شي. کله چې دغه مریض ته د پلمونري آرټري کتیتر تیر شو او د پی سی ډبلیو پی اندازه معلومه شوه، لیدل کېږي چې دا 6 شوه او نارمل پی سی ډبلیو پی د 8 څخه تر 12 پورې دی. د مریض کارډیک آوټپوټ 4 او سیستمیک واسکولر ریزسټنس 0 دی، یعنی دواړه نارمل دي. دا په دې معنی چې نوموړی مریض د سپټیک شاک او د هارت فیلر یو مشترکه لوحه لري، ځکه تنها په هارت فیلر کې د پی سی ډبلیو پی اندازه لوړه، د کارډیک آوټپوټ اندازه ښکته او د سیستمیک واسکولر ریزسټنس اندازه پکې پورته تللې وي. د یادونې وړ ده هغه مریضان چې په وینټیلیټر باندې وي او هغوی پیپ د 10 څخه زیات اخلي، باید په دغه مریضانو کې د پلمونري آرټري کتیتر پاس شي ترڅو په دیو کې پی سی ډبلیو پی معلوم شي،
ځکه د هغه پیپ چې د لسو څخه زیات وي د کارډیک آوټپوټ د کمیدو سبب کیږي. نو په دې خاطر په دغه مریضانو کې باید کارډیک آوټپوټ په جدي شکل مانیټور شي. په دغه چست ایکس ری کې موږ ګورو چې نوموړي مریض ته رایټ هارت کاتیتر یا پلمونري آرټري کاتیتر پاس شوی او په خپل اصلي موقعیت کې قرار لري. وروسته معلومه شوه چې د نوموړي مریض د وینې کلچر سټریپټوکوکس نمونیا چې د پنسلین سره سنسیټیو یا حساس و او نور ادرار یا سپوټم کلچر یې نیګیټیو و. نو په دې خاطر د نوموړي مریض لپاره انټي بایوټکس په پنسلین باندې عوض شو. د دغه مریض لپاره هیموډیالایزیس ته ادامه ورکړل شوه او همدارنګه د دغه مریض وازوپریسر دواګانې په قلار قلار کمې شوې. د دغه مریض پی سی ډبلیو پی د 26 څخه 14 ته راښکته شوه، البته د هیموډیالایزیس څخه وروسته. د دغه مریض پلاتو پریشر د 10 څخه کمتر وساتل شو او پی آی پی هم د 15 څخه کمتر وساتل شو. د بستر په جریان کې نوموړي مریض ته د جی آی بلیډینګ پیدا شو، همدارنګه یې په خیخ پکې ډي وی ټي هم ورکړه. نو په دې خاطر نوموړي مریض ته انفیریر وینا کاوا فلټر کې خودل شو. د 14 ورځو تداوی څخه وروسته دغه مریض ایکسټوبیټ شو. د ایکسټوبیشن وروسته لیدل کېږي چې نوموړي مریض خپل لاسونه پښې نشي ښورولی، چې کېدای شي احتمال د کریټیکل ایلنس انډوسډ نیوروپاثي وي. نو په دې خاطر دغه مریض د ریهابیلیټیشن او فزیکل تراپي مرکز ته ولیږل شو. اوس نوموړی مریض په فزیکل تراپي کې د ریهابیلیټیشن لاندې دی. وروسته معلومیږي چې د نوموړي مریض وضعیت ښه شوی او په چست ایکس ری کې واضح تغییرات لیدل کېږي، یعنی مریضه مخ په ښه کېدو باندې ده. د نوموړي مریض څخه ای ټي ټیوب لرې شوی او د ډیالایزیس په خاطر ورته دغه ټیوب کې ښودل شوی لا تر اوسه پاتې دی. هغه جالبې کلینیکي نقطې چې د دغه کیس څخه یې باید په یاد ولرو په راتلونکو سلایډونو کې کتلی شئ. دغه سلایډ چې موږ تاسو ته د شاک پتوفیزیولوژي راښایي، د شاک د تعریف له نظره کله چې د بدن حجرې د اکسیجن د فقدان سره مخامخ شي د شاک په نامه باندې یادېږي، چې مختلف اقسام لري: هایپوولیمیک شاک، کارډیوجینیک شاک، سیپټیک شاک، نیوروجینیک شاک او انافیلکټیک شاک. همدارنګه کېدای شي چې اوبسټرکټیو شاک هم وي. د هایپوولیمیا په حالت کې کله چې مریضان هیموراج ولري او یا د بدن مایعات د لاسه ورکړي، مثلا استفراغات او اسهالات، نو مریضانو ته هایپوولیمیا پیدا کیږي چې دغه هایپوولیمیا د دې سبب کیږي چې کارډیک آوټپوټ کم شي. کله چې کارډیک آوټپوټ کم شي نو مریضانو انساج د هایپوپرفیوژن سره مخامخ کیږي او د بدن حجرو ته په کافي اندازه اکسیجن نه رسیږي او بالاخره مریضان شاک ته ځي. په هغه حالت کې چې مریضان مایوکارډیل انفارکشن ولري او یا والوولر هارت ډیزیز ولري، د دوی مایوکارډیم د مشکل سره مخامخ کیږي او نشي کولای چې په کافي اندازه باندې وینه پمپ کړي یا د پمپ کولو قدرت ترلاسه ورکوي. نو په دې خاطر بیا هم کارډیک آوټپوټ کمیږي او د بدن انساج د هایپوپرفیوژن سره مخامخ کیږي او حجرې د انوکسیا سره یعنی اکسیجن نشي ترلاسه کولای، بالاخره مریضان شاک ته ځي. د انافیلاکسس په وخت کې او یا د سپسس په حالت کې او یا د نیوروجینیک حالتونو په وخت کې مریضانو ته وازو ډایلیشن پیدا کیږي چې وینه په اطرافو کې پولینګ کوي، یعنی په اطرافو کې تجمع کوي. نو په دې خاطر زړه ته کمه وینه راځي او د کارډیک آوټپوټ کمیږي، هایپوپرفیوژن په انساجو کې صورت نیسي او بیا هم سیل انوکسیا رامنځته کیږي چې بالاخره په شاک خاتمه پیدا کوي. کله چې سیل انوکسیا رامنځته شي د حجراتو د تخریب سبب کیږي او دغه حجرې د خپل ځان څخه د سایټوکاینز یعنی د ټومور نیکروزیس فاکتور او انټرلوکین 1 ریلیز کوي. همدارنګه دغه مریضان د سیل انوکسیا له خاطره اسیډوزیس ته ځي. دغه سایټوکاینز د دې سبب کیږي چې په مریضانو کې وازو ډایلیشن نور هم زیات شي. د سیل انوکسیا د خاطره زیاتره د مریضانو اعراض او علایم رامنځته کیږي. مثلا په دغه ناروغانو کې هیموراج، ترومبوزیس، اډیما د سیل انوکسیا له خاطره دي. او که چیرته د شاک په حالت کې موږ ګورو چې مریضان یخ لاسونه او پښې لري نو دا د هایپوپرفیوژن له خاطره دي. او که د مریضانو کارډیک آوټپوټ کم وي نو دا د ټیټ فشار په شکل باندې ښکاره کیږي.
خو بالاخره کله چې مریضان شاک حالت ته داخل شي نو دوامداره شاک د ملټي اورګان فیلر سبب کیږي. یعنی د شاک په حالت کې مریضان په جی آی سیستم کې قرحې ورکي یا لیژن ورکي چې هغه بیا د جی آی بلیډینګ او یا د پارالایتیک الیوس سبب کیږي. همدارنګه دغه ناروغان چې کله په دوامدار شاک کې پاتې شي د لنګ فیلر یا د ARDS سبب کیږي چې دا بیا په خپل نوبت د کارډیو ریسپیریټری فیلر سبب کیږي او د مریضانو د مړینې سبب کیږي. د دوامداره شاک په حالت کې چې کله پښتورګي په کافي اندازه پرفیوژن ترلاسه نه کړي د پښتورګو د حجراتو د ډیمیج یا د منځتلو سبب کیږي چې مریضان رینل فیلر ته داخليږي او د اولیګوریا په شکل راښکاره کیږي. دغه سلاید موږ تاسو ته د شاک مختلف ډولونه او د هغوی ترمنځ تفاوت راښيي. شاک کیدای شي هایپوولیمیک، کارډیوجینیک، ډیسټریبیوټیو او یا ابستراکټیو وي. د هایپوولیمیک شاک په حالت کې د مریضانو PCWP یا پلمونری کاپیلری ویچ پریشر ښکته وي، کارډیک آوټپوټ یې پورته او سیستمیک واسکولر ریزسټنس یې پورته وي چې د تداوی په خاطر دغه مریضانو ته IV فلوید ورکول کیږي. د کارډیوجینیک شاک په حالت کې د مریضانو پلمونری کاپیلری ویچ پریشر پورته ځي، د مریضانو کارډیک آوټپوټ ښکته کیږي او د سیستمیک واسکولر ریزسټنس اندازه پورته ځي چې په دې حالت کې د تداوی په خاطر مریضانو ته انوټروپس او یا ریواسکولرایزیشن صورت نیسي. د ډیسټریبیوټیو شاک په حالت کې یعنی سیپټیک او یا نیوروجینیک او یا انافایلاکټیک چې په دې حالت کې د مریضانو PCWP یا پلمونری کاپیلری ویچ پریشر ښکته کیږي، د مریضانو کارډیک آوټپوټ پورته وي او د مریضانو سیستمیک واسکولر ریزسټنس ښکته وي. په دې حالت کې مریضانو ته IV فلوید او پریسورز دواګانې ورکول کیږي. او په ابستراکټیو شاک کې د مریضانو PCWP فرق لري چې د ابستراکټیو شاک کومه نوعه ده. مثلا که چیرته د ابستراکټیو شاک د کارډیک ټمپوناد له خطره وي نو په دې خطر کې PCWP پورته ځي، د کارډیک آوټپوټ ښکته کیږي او سیستمیک واسکولر ریزسټنس پورته ځي چې باید د مریضانو د پریکارډیم څخه باید مایعات وایستل شي او یا کارډیک ټمپونات اصلاح شي. دغه سلاید موږ تاسو ته په سیپټیک شاک کې د مناسبو انټي بایوټیکو استعمال راښيي. په هغه حالت کې چې سیپټیک شاک د نمونیا په خاطر رامنځته شوی وي په دې ناروغانو کې باید د سیکنډ او تھرد جنریشن سیفالوسپورین جامع ماکرولیټ څخه استفاده وشي. په هغه حالت کې چې مریضان په یورینری ټراکټ انفیکشن باندې اخته وي او مریضان سیپټیک شاک ته تللي وي باید د امپینسیلین او جنټامایسین څخه استفاده وشي او یا د تھرد جنریشن سیفالوسپورین څخه. که چېرته د مریضانو د سیپټیک شاک حالت سکن او سافت ټیشو انفیکشن وي نو په مریضانو کې د نفسیلین سوډیم څخه استفاده کیږي. او که چېرته مشکوک کی چې دغه مریضان اناروبیک انفیکشن لري نو باید میټرونډازول یا کلینډامایسین ورسره اضافه شي. په هغه حالت کې چې مریضان په سیپټیک شاک کې وي او میننجایټس هم ولري د تھرد جنریشن سیفالوسپورین څخه استفاده کیږي. که د سیپټیک شاک دلیل انټرا ابډامینل انفیکشن وي نو باید د تھرد جنریشن سیفالوسپورین او میټرونډازول څخه استفاده وشي او یا ورسره کلینډامایسین اضافه شي. که چېرته مریضان پرایمري باکټریمیا ولري په دې حالت کې د ټیکارسیلین او کلاولانیټ پوتاشیم څخه او یا د پیپراسیلین سوډیم او تازوبکټم څخه استفاده کیږي چې د زوساین په نامه باندې یادېږي. په عمومي ډول د سیپټیک شاک په مریضانو کې باید د ABC یا ایروی بریثینګ او سرکولیشن د تأمین میتود عملی شي. یعنی په دغه مریضانو کې باید د هایپوکسیمیا مخه ونیول شي، یعنی مریضانو ته انټوبیشن او میکانیکل وینټیلیشن شروع شي. د مریضانو د پرفیوژن په خاطر باندې باید ډیر زر اسسمنټ صورت ونیسي، یعنی ولیدل شي چې آیا مریضان هایپوټنشن لري، کولډ سکین لري، اولیګویوریا لري او یا انیوریا لري او که لاکتیک اسیدوزیس لري. نو په دې حالت کې مریضانو ته باید په عاجل شکل په زیاته اندازه مایعات ورکړل شي. که چېرته د دې سره فشار کنټرول نشي باید مریضانو ته وازوپریسر دواګانې یا انوټروپ شروع شي او کېدای شي مریضانو ته ریډ بلډ سیلز ټرانسفیوژن هم صورت ونیسي. د مریضانو میکسډ وینس اکسیجن سچوریشن باید د 80% څخه پورته وساتل شي او ډیر کوشش وشي چې په عاجل ډول باندې د انفیکشن سایت معلوم شي او هغه تداوي شي.
په دې مریضانو کې باید انټي بایوټکس په عاجل شکل شروع شي. همدارنګه دغه مریضانو ته په اولو 40 ساعتونو کې باید د 200 څخه تر 300 ملي ګرام پورې هایدروکورټیزون ورکړل شي. د مریضانو نیوټریشنل تداوی ته باید ډیره توجه وشي. همدارنګه د مریضانو ګلوکوز باید په صحیح ډول کنټرول شي. په اخر کې د ټولو هغه ډاکټر صاحبانو څخه چې تر اوسه یې دغه جالب کیس زموږ سره تعقیب کړ یوه نړۍ مننه کوو. د ډاکټرز فار افغانستان د دغه پروګرام یوازینی موخه او هدف په افغانستان کې د ځوانو ډاکټر صاحبانو د علمي سوي لوړوالی دی. د پروګرام د لا بهتروالي په خاطر د ستاسو نظریاتو پیشنهاداتو ته اړتیا لرو. که چیرته کوم نظر، پیشنهاد او یا سالم انتقاد لرئ نو د محترم استاد ناصر اوریا چې د ډاکټرز فار افغانستان د ویب سایټ، فیسبوک او یوټیوب د انټرنیټي پاڼو مدیر مسؤل او چلوونکی دی، د هغه د ایمیل د لارې چې یعنی naseroria@yahoo.com دی تماس نیولای شئ. تر بل پریزنټیشنه د خدای په امان.